السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست. ګرانو دوستانو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده او خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ بیا هم د ډي وي لټرۍ په باره کې ده، لکه څرنګه چې له همدې څخه وړاندې یوه کومه ویډیو چې موږ اپلوډ کړې وه د ډي وي لټرۍ په باره کې، مثال له همدغه امریکې کومې ویزې چې دي ثبت نام په باره کې تاسو ته مې ټوله طریقه ښودلې وه، مثال چې څنګه به تاسو فورم ډکوئ ټکي په ټکي مې مکمل هر څه ته ښودلي وو. ښه په نننۍ ویډیو کې موږ بیا همدا موضوع نیولې ده په نظر کې. ډېرو ملګرو موږ ته میسیجونه هم وکړل واټساپ ته چې مثال که موږ تاسو موږ ته له همدې دقیقه نیټه زموږ سره شریکه کړئ، نو موږ په دې وتوانېدو چې ستاسو سره مثال د کوم ثبت نام چې جاري دی همدغه دقیقه نیټه شریکه کړو او چې دا ثبت نام تر کومې نیټې پورې کوم وخت لپاره کیږي نه وروسته اکسپایر کیږي او بندیږي. او دې ترڅنګ مثال تاسو ته موږ هغه نیټې هم وښیو چې تاسو باید په کومه نیټه دا ثبت نام ترسره کړئ چې ستاسو کومه انټري چې د کوم ثبت نام چې دا اکسپټ شي، قبول شي او د ویزې قابل شي. نو ښه تاسو ټول دوستانو ملګري ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ هڅه مه کوئ، له همدې معلوماتو تاسو برخمن شئ. نو ښه رابه شو اوس خپلې موضوع ته. کوم د ډي وي لټرۍ مثال ویزې چې کوم ثبت نام شروع شوی دی همدغه د اکتوبر تر 12مې نیټې وروسته رافایل شو، مثال ډېرو هیوادوالو ثبت نام هم وکړ همدې ویزې لپاره اوس هم جاري دی. اخري کومه نیټه چې ده مثال له وروستۍ نیټه چې ده چې دا اکسپایر کیږي، مثال له کوم لینک چې دی ان اویلیبل به شي همدغه د 8 د نومبر پورې کیږي چې تقریبا نن 15 دی که 16 د اکتوبر دی 22 ورځې راځي، مثال 22 ورځې تاسو 22 ورځې وخت لرئ چې همدغه ورځو کې تاسو خپل ثبت نام وکړئ. که څوک غواړي چې همدې ډي وي لټرۍ لپاره ثبت نام وکړي نو تاسو کولی شئ چې ثبت نام وکړئ، 22 ورځې وخت لرئ. نو اوس په له همدې ترڅنګ ستاسو سره موږ همدغه وخت هم شریک کړو چې تاسو باید په کومو نیټو او کوم وخت تاسو همدغه ثبت نام فورمه ډکه کړئ چې ستاسو کومه انټري چې ده کوم ثبت نام چې دا اکسپټ شي ومنل شي او ستاسو د ویزې قابل شئ. نو په همدې کې چې څومره له دقت څخه مثال وبښئ له بیړې څخه کار واخیستل شي له تیزۍ څخه ښه خبره ده. کومه نیټه چې ده همدې څخه څو ورځې مخکې تاسو خپل ثبت نام کمپلیټ کړئ ویې کړئ، ځکه چې هلته بیخي زیات ایمیلونه ورځي دوی ته، بیخي زیات هیوادوالو ثبت نام کړی دی. ستاسو چې څومره زر ثبت نام وشي کومه دوی وروستۍ نیټې چې دي څخه څومره چې مخکې وشي دومره ښه خبره ده. تقریبا 22 ورځې دي. تاسو باید په اکتوبر میاشت په داخل کې همدغه ثبت نام تاسو کمپلیټ کړئ ویې کړئ، بغیر له دې چې تاسو اکتوبر ته واوړئ مه ووړئ، ځکه چې زر یې وکړئ چې څومره زر وشي ستاسو انشاءالله انټري چې ده همدغه به قبلیږي، اکسپټ کیږي به که قسمت مو کار وکړو او ستاسو به له همدې ویزې قبیل کیږئ. ښه له همدې څخه وروسته ملګرو که څوک ثبت نام نشي کولی، ثبت نام طریقه مو نه وي زده، ستاسو سره موږ بله ویډیو شریکه کړې وه، همغه لینک به موږ هم تاسو ته په ډسکریپشن کې اچولی وي. تاسو په کار د ویډیو په ډسکریپشن کې مثال لیکلی به وي چې مثال د ثبت نام طریقه په هغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ، همغه ویډیو ته به لاړ شئ او طریقه به زده کړئ. که بیا مثال څوک نشي کولی چې ثبت نام وکړي نه پوهیږي یا مثال تصویر نشي ډیزاین کولی ایډیټ کولی، مثال بیکګراوند یې نشي چینجولی، سایز یې نشي برابرولی یا ثبت نام په طریقه نه پوهیږي مثال نشي کولی، په کار تاسو موږ ته یو په سپین بیکګراوند کې تصویر چې په شپږو میاشتو کې مو ننه ایښکلی وي، شپږو میاشتو نه ډېر وخت نه وي وتلی، یا په کار تازه تصویر واخلئ، په موبایل سپین دیوال سره ودرېږئ، صفا غوندې تصویر واخلئ، یو دانه تصویر او ترڅنګ یې مثال نوم او تخلص په انګلیسي چې څه ډول مثال په پاسپورټ یا تذکیره یا په اسنادو کې وي کټ مټ همغه شان، یو ایمیل ادرس، موبایل نمبر او د زیږېدو نیټه دا راولیکئ. موږ به تاسو ته په کار په 50 افغانۍ ثبت نام وکړو او بغیر له دې چې مثال تاسو چېرته لاړ شئ کریا هم مصرف کوئ، مثال وخت هم ضایع کوئ، نه به مو وخت ضایع کیږي، مثال نه به مو اضافه مصرف شي. تاسو فقط په واتساپ باندې موږ ته بیا خپل معلومات راولیږئ، مثال موږ به تاسو ته په ډسکریپشن کې د واتساپ شمیره اچولې وي، زه به تاسو ته دلته وهم ښیم. زموږ د واتساپ شمیره چې ده مثال +339593502 همدغه زموږ د واتساپ شمیره ده، په همدې تاسو کولی شئ چې خپل معلومات راولیږئ، موږ تاسو ته ثبت نام وکړو او بغیر له دې چې مثال تاسو چېرته لاړ شئ کومه پیسې چې دي مثال هغه به موږ تاسو ته په کار ایزلوډ کوئ، مثال د موبایل له لارې، او موږ به په مقابل کې بیا تاسو ته خپل کوم کنفرمیشن نمبر چې دی مثال آی ډي نمبر چې دی هغه به تاسو د واتساپ له لارې سکرین شاټ موږ اخیستی او به تاسو ته لیږو. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.